هغه خپلې خرابې کجورې، خپلې خرابې خرما چې هغه ردي وي، یو صاع مې واغسته د ښې خرما لمطعم النبي صلی الله علیه وسلم چې د الله پیغمبر وخوري. ښې مې واغستې نبي علیه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، مونږ پښتو کې وایو حدیث کې راغلی فقال رسول الله عین الربا، دا د کوم کار وکړه بلاله؟ دا خو عین سود دی، دا خو عین سود دی چې دو پیمانې دو تلې د ردي خرما ورکړې او یو تله د ښې خرما واغستې بیا دې ما ته راوړې، دا خو عین سود دی وکړه. نو څنګه وکړم د الله پیغمبره؟ ورته ویلې معامله بېرته فسخ کړه، دا بیعه شوې نه ده، دا بیعه ناروا ده، سودي بیعه ده، نو معامله بېرته فسخ شوه. طریقې څه دی د الله پیغمبره؟ ویې ویلې طریقه دا ده چې ته به د خپلې خرما په بازار کې په پیسو باندې یا په غنمو جوارو باندې په سیشي باندې به خرڅې کې، بیا په هغه پیسو باندې یا په هغه غنمو جوارو باندې به بیا خرما واخلې. یعنې که ستا ردي خرما څوک تا ته د اصلي خرماو سره سر په سر نه بدلی، سر په سر نه درکوي، نو ته خپلې خرما بازار کې خرڅې کړه، په هغه پیسو باندې بیا ښې خرما اخلي، هر شی چې اخلي په پیسو باندې بیا واخله. دغه انواع او اقسام د تجارت او د اغوستلو د خرڅولو دا خلک د سودي کار دپاره نه کوي، خو دا فقها وایي چې دا د سود دروازه د دې نه کلاوي او دې باندې سودخورانه ذهنیت قوي کېږي. نو د دې وجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا سودخورانه ذهنیت بندولو لپاره سدا لباب الذریعه، یعنې د حرامو اسباب او د حرامو وسایل او حرامو ذرایع، کوم اسباب او وسایل چې حرامو طرف ته تلي وو، هغه د حرامو لارې او دروازې نبي علیه الصلاة والسلام ټولې په خپله ژبه مبارکه باندې بندې کړې. همدغه شان یو حدیث کې راغلي عالیه بنت انفع، دا یو بیبي وه، دا وایي زه حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته راغلم ملاقات دپاره. بیا ما حضرت عایشې ته ویلې چې کانت لی جاریه، زما یو وینځه وه، وینځه خو پېژنئ، وبيعتها من زید بن ارقم، دا مې په زید بن ارقم باندې خرڅه کړه. زید بن ارقم هم پېژنئ، مشهور صحابي دی او دا بیبي د کوفې نه راغلی و مدینې ته. په زید بن ارقم باندې مې خرڅه کړه په 800 درهمه باندې، او ورته مې ویلې چې ته به ما ته د 800 درهم هغه راکړې چې بیت المال نه تنخواګانې ورکړي. اوس خو تنخوا میاشت په میاشت ورکوي معاشات، نو هغه وخت کې به عطوا چې دی کال کې وته، نو هلکې به 2-3 میاشتې وي یا به لږ زیات وخت پکې و چې عطوا کله د بیت المال نه وځي، نو بیا چې تا ته حکومت پیسې درکړي بیا ما ته خپلې پیسې راکړي قرض. نو بیا زید بن ارقم وویلې چې یاره دا خو ما تا نه واغسته صحیح دی چې زما معاش ما ته راکړي، زه به تا ته پیسې درکړم 800 درهمه، خو دا زه اوس خرڅوم. نو دې ښځې ویلې بیا مې ته بېرته واغسته په 600 باندې هغه جاریه یا 600 دې نغده ورکړې، وینځه ته بېرته واغسته. او د دې په زید بن ارقم باندې څو شوې؟ 800 په زید بن ارقم باندې شوې، په 800 پې خرڅه کړه، په 600 ته په نغدو باندې واغسته، 800 په قرض پې خرڅه کړې وه او 600 باندې ته نغده واغسته. نو دې کې حضرت عایشې رضی الله تعالی فاکبرت، رامخې که علینا فقالت بئس ما شریتې واشتریتې، دا خو ډېر بد خرڅولو اغوستلو چې تا وکړې ښځې. او ورته ویلې دا زید بن ارقم هم داسې کار وکړو، ویې ویلې زید بن ارقم هم داسې وکړو، هغه نه پوهېدی چې دا سود دی، پوه شوی پې نه و. نو ورته ویلې فابلغي زیده، لاړه شه زید بن ارقم ته زما پیغام ورسوه انه قد اقتل جهاده مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې هغه د الله نبی سره او د الله پیغمبر سره چې کوم جهادونه کړي د الله پیغمبر سره خپل جهادونه باطل کړي. قال ابلغ زید بن ارقم، زید بن ارقم ته ورسوه انه ابطل جهاده مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ان یتوب، مگر دا چې زید بن ارقم توبه وباسي، زید بن ارقم توبه وباسي، او که توبه نه باسي الله پیغمبر سره چې څومره جهادونو او غزواتو کې شریک شوی و ټول باطل کړي، سودخوري شروع کړه. همدغه شان نبي علیه الصلاة والسلام ته د زکات خرما د خیبر نه راوړې او دربار نبوت کې پیش شوې، ښایسته خرما وې. وی فرمایل چې اکل تمر خیبر هکذا،
د خیبر ټولې خرما هم داسې دي ویلې نه د الله پیغمبره د خیبر ټولې خرما داسې نه دي دا منګه د دې نه دو پیمانې ورکولې او یو پیمانه هم دا ښه اخیستې نو یې فرمایل داسې مه کوئ دا خو سود تاسو کړی دا خو تاسو سود کړی دی تاسو به خپلې خرما خرڅې کړې وی چې ښې خرما هم په کار وې نو بیا به هم په پیسو باندې اخیستی وې نو د خیبر د زکات او د عشر جمع کوونکو عاملینو ته نبي علیه الصلاة والسلام د دې وضاحت فرمایي چې داسې مه کوئ دا طریقه باندې دا سود دی او زید بن ارقم د معامله کې د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها خبره چې انه ابطل جهاده مع رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باندې امام قرطبي خپل تفسیر کې لیکلی دي چې دا شی حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها د الله د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې وه ځکه د هغه د جهاد د ابطال خبره وکړه که دا د دې اجتهاد وی یا د دې خپل فکر وی یا د دې خپله رایه وی بیا د زید بن ارقم د جهاد د باطلولو خبره نه کوله چې د هغه د جهاد د باطلولو خبره وکړه چې هغه خو خپل جهاد تباه برباد کړ سود یې شروع نو دې وجه نه چې دا خبره هغې د نبي علیه الصلاة والسلام نه اورېدلې وه ورونو سود هغه خطرناک مرض دی چې قرآن عظیم الشان په هغې باندې ډېر سخت اخطار ورکړی دی یا ایها الذین آمنوا ذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان دا پرېږدئ او قرآن وایي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله که نه منې کېږئ الله او الله پیغمبر سره جنګ کولو ته تیار شي الله پیغمبر سره جنگ ته تیار شي جمهور فقها د اسلام دا غي دا رایه چې سودخور به په مابس کې واچولی شي تر څو پورې چې توبه کړې نه وي بندي وي او حسن بصري ابن سیرین او ربیع ابن انس رضی الله تعالی عنهم اجمعین کبار تابعین دي دا غي رایه دا چې سودخور که د سود نه منې کېږي نو قتل بشي ځکه د الله حرب او د الله جنگ چې دی هغه په آخرت کې جهنم دی اور کې غورځول دي او نبی او رسول او پیغمبر په ځمکه کې د الله نماینده دی اسلامي حکومت او خلیفه او امیر دا په ځمکه کې د الله نماینده دی د هغه حرب دا دی چې دی به قتل کوي په سودخورانو باندې به حمله کېږي او قتل کېږي نو سود اجازه به نشي ورکوی یو اسلامي حکومت پارلمان یو اسلامي حکومت مقننه او چې کوم قانون جوړوي هغه په خپل تقنین کې او په خپل قانون سازي کې سود ته ځای ورکوی نشي سود جایزه نشي ځکه الله او د الله پیغمبر حرام کړی پارلمان ته په هغه مسایلو کې د قانون سازي حق نشته دی چې د کوم مسایلو قانون سازي الله او د الله پیغمبر کړی الله پیغمبر چې کوم مسایلو کې قانون جوړ کړی دی کوم شیان الله او د الله پیغمبر حرام کړي دي هغه به قیامت پورې حرامي کوم شیان چې الله او د الله پیغمبر حلال کړي هغه به قیامت پورې حرامي دي یو اسلامي مملکت پارلمان او د یو اسلامي مملکت شورا او د یو اسلامي مملکت مقننه هغه چې دې ته دا د جواز ورکوی نشي زه خو حیران یم چې افغانستان کې تر اوسه پورې قضا او قاضیان دي او قاضیان غالبا فقه باندې فیصلې کوي حنفي فقه باندې او فقه چې شریعت دی دین دی دغه د قرآن او سنت نه اخیستی شوی نظام دی نو په افغانستان غوندې ملک کې چې قضا پکې شته ده په بانکونو کې څنګه سود کېږي زه خو دې ته حیران یم دا خلاف قانون دی پکار دی چې خلک د دې بانکونو په ضد باندې د افغانستان په ستره محکمه کې لاړ شي وړاندې شو عریضه پرې باندې وکړي